الله جل جلاله په دې میاشت کې په اول لسو کې رحمت نازلوي چې کله یو انسان ګناه کوي، غیبت کوي، دروغ وایي، حرام کوي، لډو کوي، په ده باندې رحمت نه نازلیږي. اگر که په دې لډو کې قیمار هم نه وي، پیسې هم نه وي ښودل شوي، د الله رحمت ورباندې نه ورېږي. یا په دې موبایل کې غلط شیان ګوري، دا هم ګناه کبیره ده، په دې باندې د الله رحمت نه راورېږي. او په دویم لسیز کې نبی علیہ السلام مبارک فرمای دا د مغفرت ورځې دي. الله جل جلاله انسانانو لپاره مغفرت کوي، خو چې کله یو انسان ګناه کوي هغوی لپاره مغفرت نشته. او په دریم لسیز کې عتق من النار دی، الله جل جلاله ګناهګاران د اور نه خلاصوي. نو معززو حاضرینو، په دې میاشت کې نیک اعمال کول، ما مخکې درته ویلي تېره جمعه کې هر کار دپاره یو سیزن وي، تجارت لپاره هم سیزن وي، دکاندارۍ لپاره هم سیزن وي، د نیک اعمالو لپاره سیزن دا د روژې میاشت ده. ځکه په دې کې قرآن عظیم الشان نازل شوی دی.